د صدر صاحب په اجازت د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه به ویم چې شعر دی چې یاریږم نه د لارې او سفره لکه ته یاریږم نه د لارې او سفره لکه ته یاریږم د داسې همسفره لکه ته یاریږم نه د لارې او سفره لکه ته یاریږم د داسې همسفره لکه ته او شعر دی چې گزار مشه څوک داسې کمرو لکه زه گزار مشه څوک داسې کمرو لکه زه گزار مشه څوک داسې نظره لکه ته مننه یاریږم نه د لارې او سفره لکه ته یاریږم د داسې همسفره لکه ته او گزار مشه څوک داسې کمرو لکه زه گزار مشه څوک داسې د نظره لکه ته مننه غزل مطلب زه خو دا نه وایم چې ما درته کتلي نه وو زه خو دا نه وایم چې ما درته کتلي نه وو ته وایه ته خدای چې تا راته خندلي نه وو او شعر دی چې ته په دې ګرم نه وې که ما سره وې نه منله ته په دې ګرم نه وې که ما سره وې نه منله زه په دې ګرم یم چې ما درته ویلي نه وو او شعر دی چې مونږ خو په هر قدم دا ستا په رضا ژوند کړی دی مونږ خو په هر قدم دا ستا په رضا ژوند کړی دی دا ستا اسیر وو که په لاسو خپو تړلی نه وو او شعر دی چې د چم په هره خوشحالۍ کې به زارې زارې وم د چم په هره خوشحالۍ کې به زارې زارې وم داسې غم هم نه و چې ما پکې ژړلی نه وو او شعر دی چې مونږ لکه ستوري وو هم ته به مو مونږ لکه ستوري وو هم ته به مو روښان ساتلی مونږ لکه ستوري وو هم ته به مو روښان ساتلی خو ستا د زړه په اسمان هسې ځلېدلي نه وو مننه مونږ لکه ستوري وو هم ته به مو روښان ساتلی خو ستا د زړه په اسمان هسې ځلېدلي نه وو او آخري شعر دی چې خپلې ژړا کړمه د خلکو د خندا احتیاطه خپلې ژړا کړمه د خلکو د خندا احتیاطه ګینې ما چرې په چا پورې خندلې نه وو مننه